خدای تعالی مسلمانه د دې غوړو هم زعفران جوړ شوي دي غوړي مې راواغسته ما ویل راشه په دغه غاړه سره ځي خلک په درته نیغ نیغ ګوري په دې پټو ور وړله لږ زر به مو رسې او بېبې پراټې پخوي نه لږ زر به لاړ شو چې پراټې وخورو سړیه یاره وختي راسې دا خپله خپه کرومه او نه ګرېږي د خدای مسلمانه زما په خپه باندې لګټې ما خو وی کړه چې د جارو ټکې دا ستا خپه وه ته دې خوار ته وګوره په دې پوله را روان دی ده سره خو د غوړو کوتې ده ومې لیده ودې لیده راځه چې پرې ورځو ما مو لیده راځه اول ورته د خپلې مشاهدې پټې کړو چې دې مو نه پېژني خوښه مې ده خوښه دې ده ودرې بالکه د خدای مسلمانه مونږ پاسپورټ غوښتي او خدای په ځمکه راکړې وایي دا ښار ناپرسان دی چې تا د غوړو د ګوتې داسې په پټو کې راغوستې ده ولې تا د دې لایسنس جوړ کړی دی د غوړو لایسنس پکې دا چا راوستې ده د غوړو به نن سبا لایسنس جوړی هسې به لایسنس جوړه ما ته لاره پرېږده چې ځم بېبې پراټې پخوي ما ورکه بېبې خو به دې پراټې پخېږي خو چې مونږ یې کور ته اوسو مونږ نه پېترېږي ولې یوازې غوړې پراټې ستا خوښېږي ځان له والې که نه ولې تاسو کار بله کړې پرېږده ته خدای تعالی مسلمانه پرېږده په دې سر یوه په دې سر ایو د غوړو ګوتې واغه مې هغې ځله ما نه واغسته بېبې را لږ 500 روپۍ راکړې وې وي دا دې دا جیت والا دې دیاړي کړې ده او هغه هم رانه هغې ووړه دا لوبرانان به دلته کې ناست دي او کله د چا نه څولي او د چا نه څولي دا غړې غړې ته نیم نیولي چې د ځان نه دیاړي کوې که نه اوس به بېبې له زه جواب ورکوم